کرکټ لګولې دي پرون یې زه په لوبه کې نه واستم ورځم چې دا ګیم ولا ختم کړم زه پکې نیم نو دلته به رانه دا ګیم نه کېږي ته دا کم د کلي بدماش دلته راغلی چې دلته ما ته پلار څوک کې ولې د بدماش څه ښکرې څه خپله خوښ شم د ظالم بچی دا و د پریشي ووالم ورځم ورور راپسې را مړه ځه چې څوک راولي دلته ورته په میدان ولاړ یم د کامران ضرور دا جرأت چې زما پر ورور لاس اوچت کو ما سره راده کوم دی ستا دا جرأت چې زما ورور دی وو تو خو دې دا پلار یادې هغه نیکه مو سره راوله ولاړ یم درته پرې میدان شبه دوی دا جرأت د کامران خان په زوی لاس اوچت کو وروره په داسې مرګ به وجنو چې دا دنیا یاد وساتي یاد ځه چې ځو ورته امجده ماله پکارو چې ته مې یو پلق والی وي او هغه مې یو پلق والی و خو زه هغه وي پلار د پسې راولم نو ولاړ ورته ملک د پښتو دی راکاږو به ورسره ته دونه زوره ورې چې تا زما وروار داسې په بې دردۍ و او بیا دې ولې لا پیغور هم ورکړه چې لاړ شه پلار دې راوله مشره غلطۍ رانه شوې دي او زه په خپلو کړو ډېر پښېمان یم ما له پکار و چې ما خپل ورور هم والي او ستاسو زوی مې وښلی و نو تا خپل ورور پرېښودو او زموږ واره دې وو او بیا داسې په بې دردۍ خلک واړوئ وروره ده له څه سزا ته ورکړو داسې بدماش راغلی چې زه ته څوک راولې راوله تاسو هم ډېر غلط وکړو په معمولي خبره هم سړی وویشته بس زما مزغو کار ونه کړو او ستا مزغو کار ونه کړو اوس داسې کوو چې زه یم د ماښام نه مخکې غیر ته ووړو او ځان محفوظ کړو ځه الله هم په جوړه کې خیر واچوي ځه چې ځو بابا مې ولې
راته ووایه په یو ساسي چل دې زویه کامران د موسی ویشتو دا څه وې زویه دا دښمني راته را په غاړه شوه بېله هلې راځه چې ځو راځه شابه شابه زویه دا چا بچی دا چا زویه غرق شومه تباه شومه برباد شومه په دې غریبۍ کې را د دښمني په غاړه شوه خو زما بچی دا ملک د پښتو دی هله برې خښومه چې ستا د دښمن بدل مې نه اخیستی به زویه زه خو ځمه خواله به راځمه چې ستا دښمن تا سره ښخ کړمه راځه زویه دا ملک د پښتو دی او دا پښتو به زه خامخا ګټمه راځه راپسې همجه تلاسي چلو که تنیا کری لاشه او باقی زه پیش او زما د زوی دشمنان تا اوریدل تنیا کری ځان رسوه یا الله همت راکړي منظور خانه تر کومه پورې به دلته ناست یو زما ملګري ته رنګ کومه چې ګاډي راپسې وویمه بغداد ته به ووم دا خبره دې زما د زړه کړې ده ځکه چې د ماښام کېدو نه مخکې مونږ غیره کیو یعنې دا سړي به هم جمدي پرې نه دي هلو مسعوده ته کوم ځای کې وروره مونږ پسې برکنډو ته راشه او مونږ قتل کړی دی او چې مونږ لکه غیر ته ورسه ټیم ناوخته دی ژر راځه د ماښام کېدو نه مخکې وی راشه او ماښام کېدو نه مخکې راشه ځان له ورسوه ښه وروره ته کښېنه او زه دغه لار کې څارم ته دغه لاره کې کښېنه او چې څنګه ګاډی وویني اشاره ورته وکړه په دې خوا به راتاو شي زه به دلته ناست یم صحیح ده صحیح ده ډېره ښه ده د ځان خیال ساته ښه یاره ګاډي والا ډېر ټیم تېر کړو او د پاسه دا د ماښام شو زه لږ انتظار ورته کومه یمه دشمنه د انتظار ګړۍ ختمې شوې زما د نیازبین دي دشمنه نن به د قبرستان ته رسوم دا مې ځان سره لوس کړی دا کار موږ نه په ناپوهۍ کې شوی دی پام کوه چې ډزو نه کې موږ ماف کا ستا په خوله د مافیا ټکي خوند نه کوي ځکه چې زما نیازبین زوی دې شته دی زما زړه دې سېزلی دی نن به دې سېزم د ماشین په ګولو
یاره ته نو ویلې چې د غریب سړي دشمني د اور سره خبرې دي غریب به نه چیړې څنګه تخته مې کړې که نه لکه هغه بل په لاس راغی که نه نو هغه هم دله تخته کړو خو مې تورو خاورو ته ورسو او بله مو همدلته کښېنې هله به مې زړه په قلاریږي چې دې هم تورو خاورو ته ورسم ورځه ورور مې ډېر ټایم تېر کړو څه په پته یې پوه نه شمه ورځمه چې څه چله شو ضرور خو را لویشته ورګه لکه دشمنه ډېر په ښه موقع کې راغلی السلام علیکم مینوالو تاسو به ښه جګ جوړ ښه به خوشحاله یې موږ دا ویډیو تیاره کړه ستاسو د اصلاح دپاره خو دا یو داسې ویډیو ده چې دې کې یو ډېر لوی برت دی لکه د وړو په سر جنګ جګړې دشمنۍ دا اغشتل نی پکار نو تاسو به دې دغه کې وګورئ خو ګورئ دا بټن نه ده دا خامخا دباو اخري انجام به هم دقه چې د ماشومانو په سر څوک جګړه کوي دغه به انجام وي بالکل ټیک دی وی والسلام